ماته شي اوس پرله سر مات کړو سر او چې کوم شي بد بیا کوم وعلیکم کاکا وعلیکم سلام ولې ځان سره ګورېږي دا یو دوه مېلمانه من که راغلي د خدای تعالی کمبخت اوس پرله سر مات کړو خالد څه دی خورای می تا سره او چې تربیت خالد شوی کنه او عقل پکې نه نو دا قالی کنه ستا سره ده خالد خورای مې کنه ولته نه پیدا نه ما دا خو ته زم په خپل په دې ګرګړو باندې ول دا خمړ کړه نه خدا دنیا بیغمه ته سړیا ډېر خوش انسان دی وایم په چوکاټ له سر لرو بغو اوس په مصر دوه ټنګ او غریب سړی لپاره خو لک شان زخم لوی اعلان جره بیا پس په تعلل بغیر ما ته ما ویل چې دا دویم واده مکو خو ته نه خلارې دي نو ځان دی په زوره په ذلیله کو یاره دا صحیح خبره دی وکړه دا بعضې خدم په سړي باندې ساپرانه شي سپیری ای شابه چې لومبۍ ښځه دې ښه واغې د سبپا ونه کړه نو بله دې ولې کوله کاکا بس ما خو وی چې دونه ګوره چې کور کې زنانه دا ور به پې کوله وي ما ته څه پته وه نو دا ور برې داسې کوله او پرېښی او ښځې ته څه حاجت و یاره ښځې وي د دې نه دا ور هم داسې کوله او ډېرې خوب کړی یاره دا سر راله کړي دا وګوره بس مخ وځو دا خو یې د دوه ډوله کړی دی بس خدای د مرګه بد کم نو زه مته ته اوس چې د خیرات صدقه ورکړم داسې که که خیرات صدقه په وروستو ورکوي نه ترې ډېره زیاته روانه ده اول چې ته ډاکټر ته ځان وښایه ډاکټر له خو مې هغه بوډۍ بوتلې به که نه د اوسني ډاکټران خو په ټیم باندې کیني او نمبرې به راغلې او لوی حساب کتاب دی یاره داسې کار دی لکه د وطن کارت چې جوړه ستا دا ښځه خو ته یاد د ټوخي بوتل دی نه خو څه په طریقه ځان خلاص کړه زه خروله ورکړه چې دې شي نه خو بېغمه شي هغه خو صحیح ده خو دا خوله دې سمه خدا خلک به ووري ښځه خو مې دی که نه ګډې وډې به یې منه ته سره لګوم نو چېرې باندې یو بوټ وڅښمه په منډه یاره ښه خو په الله چې باندې سر مې هم درد دی یاره کاکا دا چې پرېږده زه یم یو بوتل به له مانې اوس کم ګرمي ده نه نو بوتل به زما د سر لخېږي اوس زخم مې دی که نه بوتل به اوس زه بس وایي ته څه په سر باندې اړی څه څکې که نه یاره سر باندې اړی خو به اسکو دا معده خو یخه شي یاره که داسې کار دی جاښه دې کور کې کړې ده او که یخ بوتل دې وڅکو هسې نه پالش دې ونه وایي یارېږم دا خبره دې م صحیح کړه نو څه وکړم یو داسې کار وکړو بیا ډاکټر ته ځان وښایه دا چې ته ځي راځي نه شپې نه کوي بیا بیا داسې کار کوم دا مرتضی ډاکټر به وي دا څه کوي مرتضی ډاکټر له لاندې نشي کاکا هغه خو د تبې ستن ناوالي نو کو بیا دې په سر دړو کو په ملا دې دړو کو شوګر دې کو هر څه یو مخ ستن بدلوي او 2 منټه بعد بتوي ستنه به علاوه نه وي گزاره دې وشو کنه او که په ژوند باندې څنګه نو لاړ شي وی وې چې دا اډو کې در دماغي څو کوم مجبوری مې ده ورځم به اوس په کوم خازم بازار ته خو نشم تللی زه ورځم ښه تا چې کوم د پیلې چې درک نه لږ بدم ګرمي ده کاکا زبر نشي نه دې شو ساتلی کاکا نه به دې کولی چې ځان له د زخ رستنه دی یا الله دا ښځه خو داسې کولی دی خو د سره بیبي لږ پیس کړه خپې داسې کمزور شو بس ډېره مه ګرځه یا بچی ته لا پې یادې چې ماما د دې ووایم چې ډاکټر له مې بوز هغه په ډاکټر باندې شوې شین کاغذ ګولې چې ورته یې مروړه نو لاندې بوز راځه ګنټه بعد پر حاضر وکړي ته لا پې یادې پې خو لا لرې خبره ده ګوره بیبي یو خبره ورته وکړم چې زما خو مور نشته که نه او زه ته زما یې پسې لکه خپله مور امان ته چېرته لوړ نه کم نه دي کتلې خوشحاله شي خو بیبي یو خبره ورته وکړم زما د ماما مې داسې زړه خفه دي ګوره پکار چې زما د مور پسې لږ لاس وڅډولې هر جمعې ورپسې دوا کولې هغه چې خپله مور مړه وکړو ده د سترګې نه اوښکه قدر ته تلي نه خو لا بیا خور ده دا خو رښتیا منشکیر او ډېر اوږې دی مامي خفه کېږه پې ما یا بچی چپ شړ د دقه سپی اروا د وخت سره خاوند مې د ګناهګارې کوم خصوصم ګوره بیبي که دې خوښې که نه بس ته مونږ راځه ټول کار به م درله کوم ګوره ټول کور مې صفا کړی دی او زه په خپل زور کوم چې دوا راته وکړي خوشحاله شي الله مې دې خلاص کړي خدای دې چېرته په ګاډي ووالي کړي چې بېغمه شم دی او هغه زما کوڼه ورور چېرته تللی دی چېرته به بار ته وتي هغه چې عمرانې نوزیه بچي ما سر دا غم د خدا چوکاټ پې رابرې او ته خدای مکمل وي خدای دې نه مړه کړي که کوڼه دی او کار څنګه دی ورور خو مې دی په خیر علي څنګه یم څنګه زه خو سهار راغلی اوس راته وایې څنګه کینه راځه څنګه له بوډۍ هغه مېړه دې راځي کو نه وږی یم درورې راځم کېنه چېرته تللی وي چېرته تللی وي او دسماتي له د تبا نه که خلک خویندو سردانه کلو خبرې نه کوي بې سړیتوبه بې قړقوته دروغ هم خلک نه وي ګناه ده
تا به ته ویل چې باد وتو که درو خلک نه وي ګناه ده ته اوس داسې نیکه رالي پرمه بداره مدامه ده څوک دی اوس په دې ګوره چشمې ماتې کم کړې روټۍ دې خوړلې ده کله مې خوړلې ده ښځې دغه وکړه اوبه مو به راواله آخه دا مې د شبیر نه راوړې د 200 روپو تا هغه په شپاړس ګنټې تېرې کړې ماشاءالله والا هلکه هغه هغه کلمه خو بیا ووایه که ظالمانو هلکه چا به ته زر زر دا خوړې نښې نه ټوکېږي سړي داسې لږې دې راوړې دا نه وي چې مېلمانه راغلي دي تېره ټوله څه خبرې ګرانې ده دا ګرانې صرف ستا دپاره ده مېلمانو ته یې پرېږده که نه یاره زه خو موړ شوم ها ته مه کوه چې دا شی موړ شي دې روټو دې ورکه نه زه مرچکې نه خورم مرچکې نه خورم تا نه یادوم دا خوله دې ګوره سمه خو ده وخه تا کې مشر کشر نشته سړیه دا د وریجو مرچکې درته یادوم وای ما خو مرچکې ماما نه یادوم مرچکې ماما زه نه خورم ته اوس ما له دوکې راکې هلکه ستا دا سترګې ډېرې دي مرچکې تو خورم د خلکو داسې داسې دله داسې هسې شلیدلي زما له مرچکې بېدلې دي نه خورم بېدلې دي ماما بس لاړې سر دې وخوړ خروج دا له چرته درکې دا چا پخ کړی وي دا خو مې د شبیر نه راوړې وه هغه ګورې ډېرې کمې ورکړې خو ما له ډېرې راکړې مرچکې ته لاس کا کټ کې کېښوستو ښه بله مرچکې ماما نه وشتو دا نو ته وایې چې دې ځي نه کور ته که څنګه چل دی نه نو ولې پته یې څه بوجي ناست دی که نه بوج په ما دی که نه پتا خو یې نه دی ته خو ځان له ګپ له بس زمونږ کلي کې دي زمونږ کلي کې دي د بوسو بوجونه خرڅوي ما کړو چې غواګانې دي نه وخوره بوج بالا روډ له دې ورکه بس دې مال دانه نه دي ښیو یلوري ماما دې لاړ وه اوس پیسې کمې کوزې وې زه به اوس تو پیسې جان راوایم سپي له به له ښه خسته بندوبست کوم چرګوړی به هم درله پوخ کم خسته نرۍ روجې به له څه په خپلو لاسو پخوي کړمه وای ماما اوس یو پلیټ نور لوړه که نه نه هغه خو لرې دی دا خو زه کوم دی ته تلم چې دلته خو نه ماښام به له دا پخې کې او زه ورځم دا خو مړی هغه ماشوم راغلی دا د راهب ښځې خیرات کړو دا را هغې راوړلی هسې ګډې وډې وایم ما دا جینۍ پوه که او زه ورځم ځان ته نه اشنا خبره ته ما ته ده ووایه که نه نه دا پلیټ خو زمونږ د دې ګاونډیانو دي نو دې کې تاره بازار د روجي څنګه راوړې دا وګوره هغسې وایي چې ښه مه کوه بد نشته دا مې د لروجې راوړې اوس راپورې خندا کوئ زه مازدره ګوراسې زخواره ټولې دقه نه روجي راوړې سو نه ځان پې نه روکتې ای مامي خبره ته کوم داسې روانې کړې ته چې ماشوم پیمپر کې ورکړو هغه پیمپر کې لاندې وبېږي کیړلې راله خلاص کو ته څه یې خو ځکه نه موږ به نه ځي ولې څه وایم زه شکر دی اړه د سوځېدلی یم نه چې روغ موټې مشي بانګونه ویل پاسه مو اودس چاردامو کو جمعات ته لاړ شه زما نن چوټي ده ته څه محرم و والا جمعات ته لاړ شه د جمعې ورځ د مونځ لا ها لمونځ له لاړ شه زه لاړم باره لکان سر چرته لاس وانه چې بیا سیده کور ته راځه سیخ لاړ چې اوس سیخ راځه مونږ کومه راځم چیم پاکه کوم ناششته مو څه پاکه کوم ښځه سیده ناششته پرته د هغه بله پخه کړمه الله دې د مرګ پورې ژوند دې ساتو پاک پروردګار دې غټې زندګۍ نه وساته یا الله الله په دقه کوی زم پینه چې میا خدایه بعضې وخت خدام راولي بعضې وخت خفم شم ستا خبره دا خیري وکړو دا وه داسې ستا دی که نه بېبې ته ډېر روان شو او زه به دا لوښي ووینځم اته ورشه هلته نغري کې مغه څاراني او څو لوښي پراته دي هغه مو وینځه وای خدایه پاکه چې یو زوی مې وینو زه دا جینۍ خو به مې وله کړې وه نو کور خو به مې بیا باد و که نه نو ما له خو خدای اولادم رانه کړو ټول عمر به دقسې سوي لوې ناست یم او دقسې لوغړن ته به مې سترګې هغه به مې مدام بېعزته کوي دا خاوند داسې خدایه پاکه زما په قسمت دې دا بدرنګ شی لیکلی و